دوستانو نن په دغه ویډیو کې د سی وي جوړولو طریقه تاسو ته درښایم. مخکې به موږ تاسو سی وي په مایکروسافټ ورډ کې په خپله جوړوله او ډېر وخت به مو پرې ضایع کولو. اما اوس چې د سی وي د جوړولو لپاره مختلف ویبسایټونه وتلي دي چې موږ تاسو کولی شو آنلاین سی وي ډېر په اسانۍ سره جوړ کړو. فرض که کانوا ده، په کانوا کې موږ سی وي جوړولی شو. له دې څخه پرته ډېر زیات نور ویبسایټونه دي، بې شمېره ویبسایټونه دي چې موږ کولی شو د هغې په واسطه باندې آنلاین سی وي ځان ته جوړ کړو. همدا ډول چټ جي پي ټي دی یا ګوګل جیمینای ده چې د دې په واسطه هم موږ او تاسو کولی شو چې یو سی وي ځان ته جوړ کړو. په دغه ویډیو کې دوستانو زه غواړم تاسو ته د چټ جي پي ټي په واسطه باندې سی وي جوړ کړم. کله هم چې تاسې سی وي جوړوئ هڅه به مو دا وي، کوشش به مو دا وي چې تاسې داسې یو سی وي جوړ کړئ چې حداقل یوه اله دوه ورقې باید واوسېږي. د دوو ورقو څخه باید سی وي زیات نه شي. کله چې تاسې دندو ته اپلای کوئ نو هلته اچ آر باندې بیا بیروبار زیات دی، ځکه یو پوزیشن ته په زرګونه کسانو اپلای کړی اوسي. که چېرته ستا سی وي پنځه شپږ ورقې وي بیا یې هغه نه لوستل کېږي او هغه ټرش کېږي، هېڅ ته خطا کوي هغه نه لولي، ځکه هغومره وخت نه وي. نو په سی وي کې چې دی دغه تخنیک زده کړئ چې سی وي یوه ورقه اله دوو ورقو کې جوړ کړئ. مهم خبرې پکې ځای په ځای کوئ چې دا به ستاسې په یوه دنده کې د شارټلیسټ کېدو باعث وګرځېږي. تر څنګ یې کور لیټر ده چې کومې وظیفې ته تاسې اپلای کول غواړئ نو یوه ورقه کور لیټر هم ورسره ضمیمه کوئ. په هر صورت زه فقط ډېر سمپل او ساده طریقه ده، ولې ډېر زیات تاسو ته په درد خوري چې کله هم سی وي جوړوئ، دې ته به ضرورت نه وي چې تاسې ځان ډېر په تکلیف کوئ. کولی شئ د چټ جي پي ټي په واسطه باندې دا کار وکړئ. ګورئ زه راځم ګوګل کروم ته او چټ جي پي ټي مې ځان ته تیار اوپن کړی. دلته زه چټ جي پي ټي ته یو څه لیکل کوم، پرامپټ ورته لیکم. چټ جي پي ټي ته داسې لیکم چې تاسې ماته د یو لیکوال په حیث کار وکړئ. دا خبره مې ورته ولیکله. کامه به ورته یوز کړم. زه غواړم چې ځان لپاره یو سی وي جوړ کړم، البته په انګلیسي ژبه. دا ورته ځکه لیکم چې بیا فورم چې کوم ماته اوس چټ جي پي ټي راکوي هغه په انګلیسي واوسېږي. تاسې راسره مرسته وکړئ. او یوه خبره بله هم ورته اضافه کول غواړم، هغه به ورته اخره کې اضافه کړو. فقط همدغومره لیکل مې ورته وکړ چې تاسې ماته د یو لیکوال په حیث باندې کار وکړئ. زه غواړم سی وي جوړ کړم په انګلیسي ژبه باندې، تاسې راسره مرسته وکړئ. دا پرامپټ ما ورته ورکړه دوستانو. اوس دی چې دی ماته ګورئ په دغه ساحه کې چې تاسې وینئ ماته څه شی راکوي، فورم راکوي. لومړی ماته وایي پرسونل انفارمیشن. دې باندې دلته what details should your CV include. زه ورته وایم پرسونل انفارمیشن دې ولري، ایجوکیشن دې ولري، ورک ایکسپیرینس دې ولري او سکلز دې ولري. لکه دی فورم یې ماته راکړه، ما ورته ویل چې دا څلور واړه سی وي کې ضرور ده او دا څلور واړه باید څنګه ده ولري. دومه پوښتنه چې اوس ما نه دلته چټ جي پي ټي کوي what's your main CV goal. وایي دا سی وي څه شي دپاره جوړوئ. معمولا خو موږ او تاسې سی وي د وظیفې د ترلاسه کولو دپاره جوړوو، وظیفو ته دندو ته اپلای کوو ځکه سی وي ورته جوړوو. get a job, apply for education نور سره زموږ کار نه ده، فقط دا اول ورته انتخابوم چې زه دا د وظیفې دپاره جوړوم. بل پوښتنه ما نه دا کوي چې what job are you targeting. څه ډول وظیفې ته غواړئ چې ته دغه سی وي جوړ کړې. رایټینګ جاب ده، جنرال جاب ده، ټیچینګ جاب ده، او که بل شی اوسېږي تاسې کولی شئ په دې ساحه کې ورته مشخص کړئ. فرض که زه ورته وایم چې دا پاس جنرال جاب به ورته انتخاب کړم چې دا یو جنرال جاب د دې دپاره سی وي جوړوم. که تاسې کوم مشخص پوزیشن درلوده هغه ورته ولیکئ. ګورئ دوستانو ډېر په لږ وخت کې او ډېر په ساده طریقې سره څنګه شو موږ ته سی وي جوړه شوه. اوس موږ داسې کار کوو، دا سی وي له دې ځایه اخلو کاپي کوو یې.
کله مو چې کاپي کړلو تر دې وروسته موږ راځو ورډ پروګرام ته او دا په ورډ کې ځان ته خلاصو زما کیبورډ انګلیسي دی دا به زه ورډ پروګرام خلاص کړم کله مې چې ورډ پروګرام اوپن کړلو تر دې وروسته راځم بلینک ډاکومنټ اخلم او لیوډ ته به راشم پیج اورینټیشن به ورته پورټریټ کړم کله مې چې دا کار وکړ کنټرول وي کوم کوم سی وي چې ماته چټ جی پی ټي جوړ کړی نو دا ما دوستانو څنګه له هغې ځایه مې کاپي کړ دلته مې ځان ته پیسټ کړلو ګورې دغه سی وي چې ماته چټ جی پی ټي جوړ کړو دا 2 ورقې دی که زه لږ نور کار هم پکې وکړم زه دا 1 ورقه کې هم ځای په ځای کولی شم کریکولم وایټا دی که چېرته به تاسې غواړئ چې په دې کې لږ خپله هم کار وکئ دا سنټر ته کوي پرسونل انفارمیشن ده فقط تاسې سمپل دلته دا لرې کړئ او پرسونل انفارمیشن کې لیکلی دی چې فول نیم دلته فرض مثال زه ورته لیکم چې ممتاز رحماني همدا ډول فون نمبر ده فون نمبر ورته ولیکئ ستاسې ایمیل ادرس ده دا پاکه ایمیل ادرس خپل دلته ولیکئ خپل ادرس ولیکئ چې کوم ځای کې اوسېږئ نیشنالیټي ولیکئ تر دې وروسته پروفیشنل سمري ده جنرال جاب دپاره دوی خپله موږ ته جوړ کړی ما له دې ځایه څخه اجست کړي چې منظم ښکاره شي ایجوکیشن یې هم موږ تاسو ته لیکلی چې ډیګري او کوالیفیکیشن سکول کالج یونیورسټي کم کال کې فارغ یې هغه ټول دلته ور اضافه کولی شو همدا ډول ورک ایکسپیرینس ده که یو وي 2 3 تاسو دلته اضافه کولی شئ د ورک ایکسپیرینس مربوطه ریلیټډ جابس هم به تاسو دلته ور اضافه کړئ که چېرته مشخصه وظیفه وي سکلس هم ماته خپله اضافه کړی ده او لانګویج او ریفرنس هم تاسو خپله اضافه کړئ نو دوستانو ګورئ ډېر په ساده او اسانه طریقې سره چټ جی پی ټي موږ ته څه وکړه یوه سی وي موږ ته جوړ کړلو دا خو ما جنرال ورته انتخاب کړ که چېرته به یې تاسې مشخص پوزیشن دې ته ورکړئ فرض که زه منیجر رول ته اپلای کول غواړم یا هم زه کامرشل افیسر په توګه یا پوزیشن ته اپلای کول غواړم داسې یو مشخص رول چې به یې تاسې دلته ورته ورکئ نو تاسو ته په هماغه ترتیب باندې دوی سی وي جوړوي کله چې سی وي جوړ شو تر هغې وروسته بیا به ورته ولیکو چې اوس مهرباني وکړه یو کاور لیټر هم راته جوړ کړه نو اوس کاور لیټر هم موږ ته جوړوي ګورئ دا موږ سره څنګه شو کاور لیټر شو په ساده طریقې سره بیا هم کولی شو چې دا له دې ځایه څخه کاپي کړو او چې کله مو کاپي کړو کنټرول ان نیو پیج اخلو دلته او د دې څخه وروسته راځو دا به هم پورټریټ کړم زه او دلته به یې پیسټ کړم دا زما څنګه شو کاور لیټر شو فقط کوم ځایونه چې تاسو ته خانه خالي پرېښي دي دلته همغه شی چې لیکلي هغه ورته اضافه کړئ دا هم موږ سره څنګه شو کاور لیټر شو نو دا د کاور لیټر او سی وي جوړولو طریقه وه د چټ جی پی ټي په واسطه باندې مخکې به دوستانو پخوا وخت کې به موږ تاسې پرسونل انفارمیشن لیکه او بیا به مو ایجوکیشن لیکه همدا ډول ورک ایکسپیرینس او 4-5 ورقې سی وي به هم ځان ته جوړه او ډېر زیات خواري به مو پرې کولو اوس چې دا هر څه آنلاین شوي دي د سی وي جوړولو دپاره ویبسایټونه وتلي همدا ډول د دې تر څنګ چټ جی پی ټي دی ګوګل جیمینای دی ګورې لکه څنګه چې ما اوس تاسو ته د کار وکړه په ډېرې اسانه طریقې سره ډېر پروفیشنل سی وي ماته جوړه کړه فقط هماغه معلوماتونه یو نیم ځای کې چې ضرورت دی که هغه زه چټ جی پي ټي ته ورکړم هغه هم دلته دی لیکي خو ما نه ورکړی ځکه دی یې خانه خالي راته راوړی دی نو په دغه اسانه طریقې سره کولی شو چې سی وي جوړ کړو کاور لیټر دوستانو د سی وي سره ضمیمه چې تاسو کله وظیفې ته اپلای کوئ کاور لیټر او سی وي دواړه لیږي کاور لیټر کې خپل کوم دندې ته چې تاسې اپلای کوئ د هغې مربوط چې تاسې مخکې جاب ایکسپیرینس لرئ نو هغه کاور لیټر کې ټول مشخص کوئ چې ما په دغه برخه کې کار کړی و داسې کاور لیټر لیکئ چې کله ایچ آر ته دا ستاسې سی وي ځي اول کاور لیټر لوستل کېږي چې دغه وظیفې ته دې شخص اپلای کړی دی آیا دغه کم ریسپانسیبلیټیانې چې په دغه وظیفه کې دي دی مخکې نه په دې کې تجربه لري او که نه مخکې دغه کار اجرا کړی دی دغه کار یې کړی او که نه نو که چېرته به یې تاسې څومره ښکلی او ښایسته کاور لیټر ورته ولیکئ کم مهارتونه چې لرئ تاسې لرئ کم وظیفه کې چې کم ریسپانسیبلیټیانې تاسې ترسره کړي او هغه د اعلان شوي وظیفې سره میچ ولري نو تاسې حتما شارټلیست کېږئ خدای دې وکړي چې له دغه ویډیو څخه مو یو څه ترلاسه کړی اوس انشاءالله په راتلونکي کې زه تاسو ته نور داسې ویډیوګانې هم جوړوم چې د آنلاین ویبسایټونو په واسطه باندې هم ځان ته مختلف فارمټونه لرونکي سی ویانې جوړې کړو
خو په افغانستان کې معمولا دغه ساده فارمټونه د سیویانو استعمالیږي. نو شخصا زه هم همدې ته ترجیح ورکوم چې دغه ساده سیویانې څنګه شي استعمال شي. نو دا سیوي شو موږ سره او تر څنګ یې موږ سره کاور لیټر شو. بیا مې چې کله ایډیټ پکې وکړ تر هغې وروسته که غواړئ چې ځان سره پی ډي اف سیف کړئ نو تاسې به صفحه ته راشئ، ایکسپورټ ته به راشئ، بیا به کریټ پی ډي اف ته راشئ. کله چې دلته راغلی ډیسکټاپ کې سیف کوم او کریکولم ویټه یې تیار لیکلی پی ډي اف او دا څنګه کوم پبلش کوم. لږ ورته صبر کوو دوستانو. دا موږ سره څنګه شو ثبت شو. زه دا نور کلوز کوم، نور زما دا په کار نه ده. اوس فرض کړه زمونږ کاور لیټر ده، دې کې مې هر څه ایډیټ وکړه، کوم شیونه چې پکې نه دي لیکل شوي خانخالیان دي هغه مې ټول مکمل ډک کړه. تر دې وروسته بیا فایل ته راځم او ایکسپورټ ته راځم، کریټ پی ډي اف ته راځم او تر دې وروسته دا هم دوستانو ځان سره څنګه کوم پبلش کوم او سیف کوم. نور له دې ځایه څه کوم دا هم کلوز کوم او ورته دا نور ماته مه سیف کوم. چیټ جي پي ټي به هم بند کړو. نو دا دوستانو موږ سره پی ډي اف سیوي شوه او دا هم موږ سره کاور لیټر شوه. زه به تاسو ته یو وار اوپن هم کوم. ګورئ دا ما سره څنګه شو. زما سیوي شو. دا هغه سیوي دی چې جي پي ټي ته ما معلومات ورکړه او ماته دغه سیوي جوړ کړ او همدا ډول دا هم زما کاور لیټر شو. دا هم کاور لیټر شو. بیا تاسې هغه کومې وظیفې ته چې اپلای کوئ هغې کې وګورئ که سی وي او کاور لیټر یې دواړه یو کې غوښتې او دواړه یو فایل کې ورته ولېږئ، که یې جلا جلا غوښتې او جلا جلا یې ورته ولېږئ. مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره وئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ چینل زموږ سبسکرایب کړئ. انشاءالله په راتلونکي کې به تاسو ته هغه معلوماتونه چې تاسې ورته اړتیا لرئ د هغې په اړه مفصل ویډیوګانې جوړې کړو تاسو خدمت ته به یې وړاندې